السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا خارجي غوښې په دې کې وریجې پخې سي، دا څنګه دي؟ محترمه په خارجي غوښو کې موږ مخکې هم بیان وکړی چې د ذبحې یعنې د حلالېدلو په باره کې شریعت مقدسه څو شرایط ایښي دي. هر شی چې حلالېږي، که پسه وي، که چرګ وي، که غویی وي، که اوښ وي، دې دپاره درې شرایط دي. حلالونکی به مسلمان وي، په وخت د حلالېدلو کې به د الله په نامه یعنې پر بسم الله حلال کړی وي. درېیم لاندې تر عقد تر غوټو لاندې به حلال کړی وي. دا درې شرایطو کې راغله، بیا که چرګ وي، که غویی وي، دا بیا حلال دي. مختصر القدري صفحه 206 کتاب الذبائح او دغه رنګه الاختیار لتعلیل المختار په جلد 5 صفحه 9 کتاب الذبائح. او که له دې شرایطو څخه یو کې نیستي سي، یعنې کافر یې حلال کړي، او یا مثلا قصداً بسم الله نه پر ووایي، یا تر غوټو لوړ حلال کړي، دا نو بیا مردار دي. غوښ که چرګ وي، که غویی وي، که پسه وي، کومې غوښې مردارې دي، که بیا وریجې کې پخې کړي، که بوړ ځینې پوخ کړي، ټول سره مردارېږي. او پاته ده دا پوښتنه کړې وه چې دلته چې موږ رانوسو دا دوکانداران وایي دا حلال دي، پر کارټن هم حلال لیکلي دي. محترم هغه مو بیا درته وویل چې دغه بحوث کې دې ته مفصل تحقیق ورکول سوی دی چې د عربو د عجمو علما تللي دي، پر دغه کمپنیانو باندې ګرځېدلي دي چې دا پر غیر مشروع طریقه باندې حلالېږي، پر کارټنه حلال لیکلی وي، خو هلته حلالېدلې پر شریعت پر طریقه باندې نه برابر. او حالانکې دا کمپنیانې هم د مسلمانانو دي، خرڅوي یې هم مسلمانان، خو حلالېدلې پر اسلامي طریقه باندې نه وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په آخر زمانه کې به زما داسې امتي پاته نه سي چې پر هغو ونسته د حرام نه ورسېږي. هغه نو دا کیسه ده. هم پیسې حرام په پیسو باندې رانسو. په دې شان کې کوشش وکړي کوم بدن چې په حرامه غذا باندې رالوی سي، هغه بدن په عبادت کې سست وي، هغه بدن د اور مستحق دی. نو تر دغو غوښو تېر سي محترمینو، تر دغو غوښو تېر سي چې موږ په دې مسکناتو په دې فقر کې یې نه رانسو. د دغه کټنانو غوښې ارزانه هم دي، دا خلک وایي ښه خوند هم کوي، ښې بیخي یې ډېر صفتونه کوي، خو نه یې رانسو چې تقریبا 1.5 روپۍ دونه یې په کیلو کې فرق دی د دا نورو چرګانو او د دې کټنې چرګانو. نو تاسې په خارج کې یاست، نو نو څه ضرورت ورته لرئ؟ مه یې رانسئ، حلال شی وخورئ. هغه دي په کال کې یو ورځ وخوړئ، څه مشکل نه لري. نو محترمه د دوی په خبرو باندې بروسه مه کوئ چې دوی وایي حلال پر لیکلي دي. نو دا خو د علما کللي دي، بس دا یو هیئت کللی دی د علماو چې هغو د دغه بازخواست کړی دی، بیا د اسلامي ملکو ته معلومات ورکړی دی چې دا پر حرامه طریقه باندې حلالېږي. سعودیانو ته معلومات ورکړی دی او پاکستان ته معلومات ورکړی دی چې دغه غوښ چې راځي پر دې باندې بندیز ولګوئ او د کمپنیو سره په جریان کې سي. خو له بده مرغه چې نن د دنیا د مسلمانانو حکمرانان دا چې نه چې دوی هغه د اسلام خواخوږي او د اسلام پایبند نه دي، بلکې د کافرانو یا ملګري دي یا د کافرانو په خدمت کې دي. نو دا خو د دې عمراو او د دې حکومتو کار دی چې دغه مردارې غوښې وګرځي، په هر ملک چې حلالېږي، په هر ملک چې برابرېږي، هغه ملک ته ووایي چې د مسلمانانو دپاره داسې سم ترتیبات ونیسي په مشروع طریقه باندې. هغه هلته لکه په دغه اسلامي هېوادو کې موږ اورو، په دغه اخبارو کې راځي، په دغه بیاناتو کې راځي، مطبوعاتو کې راځي چې په پلانکي ملک کې، په پلانکي ښار کې 2,000 خره حلال سوي دي. اسلامي جمهوریه ورسره لیکلی دی دا ملک سره. دا هم نه دی چې دا اسرائیل دی، دا هم نه دی چې دا هندوستان دی، دا هم نه دی چې دغه هغه یو بل کفري ملک دی. یا اسلامي جمهوریه ورسره لیکلی خو په هغه کې خره حلالېږي، په هغه کې د خرو کسابۍ وي. په دې کې ډېر نهایي احتیاط وکړئ محترمینو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا خارجي غوښې په دې کې وریجې پخې سي، دا څنګه دي؟
محترمه په خارجي غوښو کې موږ مخکې هم بیان وکړ چې د